چرته چې 1,40,000 پیغمبرانو کې کم خصلتونه په 1,24,000 کې وو، هغه خصلتونه یوازې بیا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. لکه مولانا وی حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچ خوبان همه دارند تو تنها داری. کده یوسف علیہ السلام حسن په دنیا کې مشهور نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن بیا داسې وو چې د اسمانونو ملائکوم خدای ته درخواست کړو چې یا الله مونږ خو چې کله نه پیدایو نو مونږ زمکه ته نه یو تلی، دا داسې حسین او جمیل پیغمبر دی چې پزمکه پیدا کړی دی، نو یو ورځ خو اسمان ته راواله چې مونږ یې وګورو. علما لیکي چې د معراج تلو څومره اسرار او رمایز دي، نو یو صرف کې دامو چې الله د ملائکو درخواست منظور کړو چې ولای بوتلو ورته خود چې هغه پیغمبر دا دی. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د سورلسمې سپوږمۍ و او رسول الله صلی الله علیه وسلم په کټ کې پروت نو ما به کله کله سپوږمۍ ته وکړو کله به مې د مخ ته وکړو. نو بیبي عائشہ فرمایي چې زما دې په خدای قسمی چې ما به د مخ ته وکړو بیا به مې سپوږمۍ ته کتنو سپوږمۍ براته ته ښکارېده. عزیزانو دا خلاص څه کوي، ماریا قبطیه یو وینځه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځه. په خوا په دې ملک یو عادت تیر دی چې د شپې به سړی ته د تشو متیازو ضرورت پیښ شنو کوټې نه بار بنه راوتو دننه به د خاورو لوخه کټوای یا لوټا یا داسې څه شی خو نو کوټې نه به بار نه راوتو نو هغه کې به کوي. حضور علیہ السلام ته د ورکوټي قضا حاجت ضرورت د شپې پیښ شوه دی نو هغه لوخ کې کړی. سحر هغه ماریه قبطیه ته حضور علیہ السلام فرمایل چې دننه لوخي کې څه شاید هغه بار توې کا. جلال الدین سیوطی کلی دي چې هغه ورته وی چې یا رسول الله اخو به ما وی چې وبدي ما اوس کلی. حضور علیہ السلام ورته ډېر په غوسه شو چې خدای باندې پته نه لګي اوس کې ویلوخي کې پرتیوي ما ویل چې جوړو بدی جی هغه ما اوس کلی. ورته ویزا علما لیکي چې د ماریه قبطیه د او پښتو نبا د خلینا د مشک او د عنبر خوشبوئی راتله د او پښتا پورې. عرض می داو چې که حسن د یوسف مشهور نو د دې ټولو پیغمبرانو خصلتونه بیا پر رسول الله کې داسې و چې داغي بیا مثال نو. په کوم لار بچ تیر شو، په کوم لار د هغه لارې نه بدري ورځي خوشبوئی تله. په ټوله زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نه و ناست په ټول عمر کې. نو عرض می داو چې حسن بیا داسې و چې زه درته څه ویلی نشم. اب اعلی پته لګي چې یا به په قبر کې وګورئ او یا به په قیامت کې ګورئ. په قبر کې به هم ګورئ، هر مړی چې مړ شي نو په قبر کې اولنې سوال چې کوم بکیږي، اولنې سوال نو د قبر مبارک نواله تر مدینه منوره روضه اقدس بوري په دې قبر کې یو سرنګ او په هغه سرنګ کې مړی ته وای دی خو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روضه کې د رسول الله ذات اقدس ورته خو دې چې دې ته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل د متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا وګوره. نو دغه وخت کې به زمونږ دوه حالت دی، یا خو به دا حالي چې داسې بمړیو لکه چې دایو، نو چې داسې مړیو لکه چې دایو نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري هاي هاي زه خو الله کدا پیژن. خو چې دی وې داسې چې زه خدا والله کا پیژنم. حدیث کې راځي چې ړومبنه گزار د دې ملائکو داسې ړومبنه گزار چې دل در کی نو ستا وای چغه په مشرق او مغرب کې واوري دي. ړومبنه گزار چې صرف دومره وای چې دا زنه پیژنم. او داسې خلق بم وی چې ملائکی ورته وای دې ته وګوره د دې متعلق د څه خیال دی چې داسې ورته وګوري
नो दे बोई चे हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आमन्ना बे, दा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे मा पद ईमान रोड़े। तो खुदा कसम मुंग से सड़ी। राबिया बसरी और खजल श्वेत काल है टोल ज्वन पदी की तिरकड़े चे अल्लाह 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 श्वेत काल चिमड़ा शो मलेकी और तराली तपोस ने कही चिमन रब्बो के स्ता खुदा चौको आ मलेकी दलास नौनी में माना द रब तपोस कवई माना मा श्वेत काल अखपल रब हेर कड़े न दे वर्षी जमा रब न तपोसो कई चे राबिया बसरी पेजने कना मानस तपोस कवई खजा दशपे बरवा था बनी मशपा और दखार पुकुसो के बगर जेदा खपे अब लखपे और दा शेर बेवी चाक जागना है तो जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है तो जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सुता रहेगा खाक के साए तले। उद मखलूका विख्शई द खौर सूरी लांदे वल्लाहिल अजीम तर क़यामत पोरे बब्या द खौर सूरी लांदी आसमान सूरी लांदी विख्शई तर क़यामत बद खौर सूरी लांदी उद प्रति दा बेटोलश पचले विंजर द इब्राहिम इब्न अदहम विंजर टोल औरस पर खिदमत की तेरगी टोल औरस और दशपे पया खोबो बांधे और दसुकी और दो रकातो नफल नियतो तड़ल नु पिंजल सिपारे बे पया रकात के वेले और पिंजल सिपारे बे पबल रकात के सलाम बेचे उगर जोलो पिंजल देर सिपारे बे प दो रकातो नफलो की तासु चे इमाम लगोंदी मुंस चरता उगत की वो उस्ताजु दशवे वे पके लग करा तू के दुई कर वो उस्ताजु दवे पके हाँ उस्ताद पे खबर दखलकुम दस्तूर दे आगा जुमात ला देर खलक जी चिकम जुमात के तशा खुतबा हुई और मुंस पकी की अलता डेर लोय रश वले लका वो मुंजलक जर की ना नूर मुलियान हुई पकित लगियाई तरावोल आगा जुमात लजी चे कमजे के लंडे तरावी की दी जुमात के वाले न के दल ताफिज वलार दे खत्म पकी की हाँ यानी दल ताफिज वलार दे कुरान पके वाले की नो तलंडो तरावो पसे मंडे हुए तासुब मालता दावा चे हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आमन्ना बे असे हम खपन शई मु तबा कौम यू गर्क कौम जमंग अंजाम बदसई मंग सर बकीगी स विंजा टोल और जड़ उचवी द बादशाह पर खिदमत की और दशपे पया खोबो दसुकी और ब्या द्वरकाता नफलों की दीर सिपारी वाली दादा टोको खबरी नहीं दाडेर ग्रान का दी जुमात के दाची पकिता सुनास दी दी के जमुंग उस्ताज व अल्लाह दे गरीब रहमत की परोजा किम अथ बजे और पसीनिया तो तड़लो अथ बजे पड़ुंबी रकात के दशपे चिद्रीनी में बजेशवे नो वदुहात है और रसूल तो उवनीमो घंटों की पौकम दीर सिपारे हुए मुंग और पसे वाला अबल पावी चिदे ब्या पदे नोरो
رکعتونو په یو شپه کې. نو عزیزانو هر شی چې دی هغه ذوق غواړي، تعلق غواړي، رابطه غواړي. زمونږ ذوق نشته، زمونږ ذوق پلیت او مردار دی. اوس د پاکستان نوی حکومت جوړ شو نو خلق په تمه دي چې ټیپرو متعلق یې څه ووایي، د سرو باټینګونو متعلق یې څه ووایي، د هغه 7 مرله سکیم متعلق یې څه ووایي. په دې تمه یې نن کلی طور د پاکستان ټول مسلمانان چې په دې تمه نه دي چې د دې متعلق څه ووایي چې پاکستان کې بغل نه لاس غوسیږي او کنه به غوسیږي، پاکستان کې به زناکار سنگساریږي او کنه به سنگساریږي، پاکستان کې به شرابي په درو وهل کېږي او کنه به کېږي، پاکستان کې به خزو له بورکې ورپسریږي او کنه به ورپسریږي. خزو د اوس نه غول په سر تپل شروع کړ. زه اسپتال کې ما مریض دے زمون نرس سماعت ہوئی کہ مولانا صاحب اب یہ احتیاط سے بات کریں ہماری بادشاہی آ گئی ہے. ماں اور تداسیوں کے جی ہاں ضرور ابھی ہم باوضو ہو کر بات کریں، ہم خسی بن گئے. اس پدی تمنے او ټیپر بارزان شي او کنه او مولای بارزانی شي او کنه او اوړه بارزان شي او کنه خدای دې اوړه په 1500 روپۍ سي چې دا قوم د لوګي مړ شي ټول اوړه سي ظالم قوم اوړه خو ورشه په دې سرک په من سپه وګورم په خدای قسم کده لوګي مړ کی سپه خنزیر څومره پلیت شه عام د لوګي نمرې چې د غرمې روټای وخت راشي غرمه ورته ملو شي او چې د ماخام راشي ماخام ورته ملو شي. خبره د روټای نه ده، خبره د دین ده چې قوم د قوم دا تصور وکړي چې د دین متعلق د حکومت پالیسی بد صحیح. تاسو خدای نشي رانیوي، پاکستانیان د اسمان نه را پریوتی، خدای سره ګډ جوړ کړی دی او خدای سره معاهده کړی دی چې زه به تاسو ته هیڅ نه وایم که تاسو هر څه کوئ. ورشي بیګا وګورئ په روس کې یو ګړچ والا زلزلې ورکړی دی 50 لک زره خلق پکې تباه شو. روس غوندې ملک ته چې په دنیا کې اعلی ترین قوت دی یو ګړچ زلزلې ورکه 50 زره ولا مرګ 60 زره ماشومان د سکولونو نه رئیس مړه د ملبېلا چا کړه چې ټي وي وي ای به بیګا کتلی چې هغه کم منزلونه را غرزولې دي دا را تسار چا کیسه کوله ما کړه ټي وي نشته. بزرګونو ماشومان او په لکونو کورونه روس غوندې ملک بیګا خدای تباہ کړه. تاسو نشي تباہ کولی. خدای قسم د هغه ګړچ انتظار کوئ که ترکی اووال په زلزلې تا سره جخت هندوستان اووالو زرګونه خلق پکې مړه شو، تا سره جخت روس اووالو خدای ته راجع شئ، خدای ته سرنګون شئ. کینی والله العظیم چې د شپې سملی سار چې را پاسې د کورونو چتونه به در باندې پراته د کورونو چتونه او تاسو به تلاندې لکه په چندخ چې خپه کېدي او چړت ناری کې داسې بم چړت شي او بیاړه بم کار کوي. نن قوم دې ته نه ګوري او په غبرګو سترګو ړوند دی نن ټول ملک د ملک په دې کې دي چې هاي ماته څه میلاو نشو، هاي ماته څه میلاو نشو. په کوم تمام چې تاسو منډې والی دي ان شاء الله چې د خیر مخ به په سترګو نه ګوري دا قوم
کدی ملک د خیر مخ وکړو یا دوی ته د سکون او د اطمینان ژوند نصیب شو نو کمر راشي په قبر می متیازي وکړي سو پورې چې قران او حدیث ته متوجه شوی نه یي قران او حدیث ته سرنګون شوی نه یي او ټول ملک دا مطالبه نه کړي چې مونږ په پاکستان کې اس ترقی بل نه غواړو نه منو اس نه غواړو سوا د دې نه چې د ملک فیصله دې په قران شروع شي چې ټول ملک دا مطالبه نه نن مليان هم را پاسې دي دي چې خزي حکومت شتاو نشتاو شتاو نشتاو په دوی هغه چل شوی دی لکه هغه یو ډم چرته خزي لا په ټي وي کې ډراما کې طلاق ورکړو چې طلاق ورکړو نو مليان ورپسې شو چې دا طلاق شوی دی بل ډاله پر افاسه چې نه دی شوی زمونږ د صوبه سره دی او پیر صاحب دغه په بیان ورکو چې ډیره ښه جوړای دا جدا کوي ما طلاق نه دی شوی پیر په بیان ورکو لوی پیر دی زرګونه مریدان مالدت یعنی دل اوستو وته خدای دی بنیاد وباس بنیاد دیوزن استاد څه کار دی چې د متعلق ته بیان ورکړي چې ډیره ښه جوړای دا مې کنده وای یو شرمې دل جوړ بلاور کې ما نه چاته پوسو کوم الزبه جواب په دې جلسه کې درک لس پنځل لس لکه خلک په مینار پاکستان لاله ما وې د ډم خزم دمه د ډمې نکاح ونه نو هغه طلاق کم ځای شو هغه نکاح نو اوس دا را پچت شوی دي صاحب د خزي حکومت شتاو نشتا شتاو نشتا د دې دو جواب دا خزه چې چا جوړه کړه هغه لوی مجرمان دي او کنه دا خزه لوی مجرمان په دې می پوي کوي چې چا جوړه کړه هغه ځان پسې په مانځه کولو پریدم کنه د مړو جنازې ولا کوم کنه د لونو نکاح ورته تړم کنه ما سقط تعلق ور سره وکړو نو دغه غریبی څه ګناه ده ګناه خدا هغه چا ده چې چا جوړه کړه هغه خلق ته خو تاسو نیلی چیلی کېږي کارونه ورته وایي ورمنډې وایي درخواستونه وروړئ زامن په نوکرانه وایي ځان په ماشټران کوي هغې له خو منډې ور وایي چا چې وکړه د هغې څه ګناه ده تاسو خیال راغلی زما چې یو شی خوښ نه زه باچرې په سر کې نه نو ګناه د هغې نه ده ګناه خو د قوم ده چې قوم وکړه اوس قوم پوهېږه او خدای پوهېږه ما څه کار دی د فتوه ورکړو بیا فتوې هغه خلق ورکوي هغه خلق چې چا پرون ور سره ملاقاتونه کول او ورته ویل چې مالا بم سراکی کرانه بکی پرون هغه خلق فتوی ورکي بیا هغه خلق فتوی ورکي چې د صدر ایوب او د فاطمه جنا الیکشنو تاسو لک تحقیق کوي درته به یاد نه تاسو ته یاد دي تاسو خو هغه د دغرونه په قبر کې ته ملائکو ته پوسو کوي من ربک ویلا ویل من ربک وڅ غولې رب کې یو قپ مړای بني وګه ما پر رب څه پوهیږم چې رب څه ته وي او دا خبره تاسو ته چرته یاد اپنه شي تاسو وختي تور خلق یې چې زمونږ د خار کې یو مثال مشهور دی چې آګهی دا ته شبراتا ته مولا ټډ ودای تړي تړي دنواله لنګای تاسو غوړای دی یو مونږ دی بلا تور اور پسې زمونږه پریدو کې یو خزا و سود به کولو چا ورته دا سود مکو د سودګرو سزا ډیره سخت دی هغه ورته پریدای جب کوي چې ایمان خره وره خو ارمان د دنیا غای ایمان ول په بارونو دی خو ارمان د دولت کوا نو موږ یې ارمان دی روټه گئے د صدر ایوب او فاطمه جنا الیکشن تاسو ته یاد دی صدر ایوب او د فاطمه جنا الیکشن او مقابله چې وا نن فتوی هغه خلق ورکی چې چا
ووټ فاطمه جناح ته د صدر ایوب په مقابله کې ورکړي. هغه وخت کې د ښځه سپورټ کوله، اوس چې د ښځې صدر نه کنو فتوی ورکوي. تاسو خیال راغی؟ نو خبره دا ده عزیزانو چې ښځه سربراه مملکت جوړېدی شي یا نشي جوړېدی. نو د مسلمان ملک سربراه مملکت ښځه نشي جوړېدی، د مسلمان ملک. نو که دا ملک مسلمان وې نو ښځه به سربراه مملکت کولی. نو ظلم ټول ملک کړی دی، یوازې هغې غریبي پسې تشوي دي. مونږ خو برای نام مسلمانان یو، برای نام. مونږ کې اسلام کم ځای دی؟ که مونږ کې اسلام وې، که د حکومت قانون نه هم وې اسلام او نه وې دین، هم به مونږ خپله فیصله جومات ته وړی وې، د کمې مدرسې مفتی ته به م وړی وې. ته ورشه په کچرو، په ججو، په عدالتونو کې او په تاڼو کې د دې قوم حال وګوره. په یو لیس ځمکه باندې 14 کاله مقدمې تاسو کوئ که نه کوئ؟ دیواني مقدمې تاسو کوئ که نه کوئ؟ د دیر او د سوات او د باجوړ او د کمی دنیا نه خلق راشي، څه چل دی دلته؟ اډیشنل ہوم سیکرټري سره می کیس دی. څه کیس دی؟ په یو لیس ځمکه می جګړه ده، په یو لیس ځمکه. ستا په وطن کې لوی لوی علما دي، خو تم ورشه بل دې ورشي چې زما او د ده په یو لیس ځمکه جګړه ده، یو ګنټه کې به فیصله وشي. نو په کلونو د خدای په قهر دلته اخته یې که نه یې اخته؟ د پیرنګي قانون نن قوم د قوم نه دی پرېښی، قوم د قوم او بسر و چشم منلی دی. نو عزیزانو د روس او د انډیا او د ټرکی کار به در سره کیږي. د شپې به سملی او سهار به ټول تباه پراته وي. که 50 لکه خلک الله په روس کې په زلزله تباه کولی شي، نو 10 کروڑه پاکستانیانو باندې خدای زلزله راوستی شي او تباه کولی شي. هله به کیږي چې قرآن ته رجوع شي، قرآن سره رابطه او تعلق پیدا کوي، دین سره رابطه پیدا کوي. نن دین دنیا ته څومره سپک دی. اسپتال کې نن یو سړي اسې ماوې دا تبلیغي جماعت والا ډېر ښه خلک، نو ما ته وایي چې څنګه ښه خلک دی، خو چېرته 3 ورځو له تلی نه چې راشي د چیلي غوندې به یې ګیره پرېښي او نیغ نیغ به کېږي. دا یې خبره. یعنی کم هلک چې تبلیغ کې لاړ شي او راشي ګیره پرېږدي او منځونه شروع کړي، دې ذلیل قوم ته بیا چیلی ښکاري. کم هلکان چې په بایسکوپونو کې او په شرابخانو کې پراته دي، هغه خوند درکوي دې قوم له. په دې کلي کې دلته تبلیغ والا ورغلي دي او ورته ځئ ځئ زه تاسو نه ښه مسلمان یم. الله پاک داسې ذلیل کړه چې خپله ښځه په کور کې نه پرېږدي، بار په تختو سموي. داسې ذلیل کړه، مونږ ته یې وښوده. نن د ځمکې د سر د پاسه واحده ډله د ملک خیر غوښتو والا چې دي، په خدای قسم که د تبلیغ جماعت والا نه بل څوک شته. مونږ ټول د خدای په قهر اخته یو، ټول خېټې راغستي یو، مفاد راغستي یو، اقتدار راغستي یو، روټۍ پسې منډې وه. واحده ډله دا ده د چا چې بستره مخپلی او روټۍ مخپلی او اوبه مخپلي او ستا د جومات په ځمکه پراته او د پیغمبر حدیث درته بیانوي. خدای ته رجوع شئ او قرآن سره رابطه پیدا کړئ. زما زوی 3 ورځو له چېرته تلی و دلته د کمکلو کې، چې راغی کله په مور مونځ تېروه، کله په خور مونځ تېروه، کله په ورنداري مونځ تېروه، چې ستاسو مونځ کې دا ټکی غلط دی، دا ټکی غلط دی. 3 ورځو به راغله. مونږ له هغه بچي خوند راکوي چې کوم رانه نوځي او بدماشي، لوفري، زنا یې کړي، شراب یې څښلي،
غلای کړي ډاکای کړي منځ نه کړي مونږ لاغه اولاد خان راکړي مونږ بغیر کی ګنا یو سړی نه چاته پوسو کوې سو زامن دي ویل سلور دي خو ادو پنيش دي صاحب وې څنګه وې ادو خدي دکان کوي او ول ادو په جمعات کې ناس دي ویل چې د مانځه وخت راشي په منبر رمباري وي اذان ته رمباري وي نو ادو پنيش دي صاحب دي په جمعات کې چې ناس دا زمونږ ملک دی او دا تاسو ګورئ تاسو کلو کې دا خلق شته تاسو سره گاون کې دي تاسو سره مالت کې دي دا شپه ورځ تاسو واسطې دي دا قسمه خلقو سره نو ته ماته وایه چې د چا زوی دا شي او هغې ته ړمباره ووایي چېرته درې ورځو ته تبلیغ کې لاړ شي او هغه ته بېکاره ووایي او خلقو ته وایي چې منې کوي خرابېږي دا خلقو تم چې په سرنګ کې رسول الله وښودی شي نو دی به دا وایي چې هذا محمد رسول الله وآمنا به دی به داسې وایي دا به څه وایي دا به هغه خلق وایي چې چا د رسول الله خط و خال په دنیا کې په زړه لیکلی حلیه د سردار کائنات د حضور علیه السلام په زړه لیکلی اوس ما ته ووایئ زه درته اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم قد مبارک خیم چې دومره فټه د لاس دا غټوالی درته خیم چې دومره و د ګوتو بندونه درته خیم چې دومره انچای وي د مخ بناوټ څه چې وایي هغه درته اوس خیم د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې یو کتاب د شمایل ترمذي ورته وایي چې په شمایل ترمذي کې د حضور علیه السلام د ویښتو مبارکو نواله تر نوکونو پورې دا ټوله نقشه ذکر ده دا ټوله نقشه دا غاښونه دا څنګه وو دا غاښونه داسې وو چې کله تکه توره تیاره شپه کې به مسکی شو مسکی به شو نو په هغه رڼا به ستن خلکو بیا مونده زما عزیزانو رحمان بابا وی چې د یار د خط و خال نخې پکې وي چې د یار د خط و خال نخې پکې وي زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښي قربان د هغه کتاب نه چې کوم کتاب کې د یار د خط و خال نخې وي تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې د یار خط و خال په زړه کې جوړ کړي هغه زلفې شپه او ورځ په تصور کې لرا په کومو زلفو چې قرآن قسم خوړلی هغه مخ شپه او ورځ د زړه په آینه کې کېده په کوم مخ چې خدای قسم خوړلی وګورئ قرآن کې والضحا اے حبیبه زما د ستا په دې ښایسته مخ قسم واللیل اذا سجا او زما د ستا په دې تورو زلفو قسم نو کم مخ او کم زلفو باندې چې خدای قسم خوړلی او دا هغه مخ او دا هغه زلفو نقشه ستا په زړه کې نه وه نو هم ته به په قبر کې هغې ته ووایې چې دا هغه محمد رسول الله دی چې ما په ایمان راوړه هر څه چې جوړوئ دنیا کې به کوئ مرګ نه وروسته به هېڅ نه کي نو وینځه ده وینځه او په 2 رکعاته نفلو کې 15 سپارې په یو رکعت کې وي او 15 په بل کې وي سلام وګرځولو په سجده پرېوته او خدای ته وایي چې الله ته په ما مین یې خدایه زه ستا ډېره خوښه یم خدایه ته په ما مین یې بادشاه دا ګونګړاهټ واورېدو د دې کمرې سره چې غوږ یې کېښو نو دا وایي بادشاه دروازه وټکوله چې ورننوتو ورته ویل بې ادبې دا څه وایي داسې مه وایه چې خدایه ته په ما مین یې داسې وایه چې خدایه زه په تا مین یم هغه وینځه بادشاه ته داسې ګوري ورته ویل ځه بې ادبه باروزه باشه دا وخت زما او زما د خدای په منځ کې د راز وخت دی
دی وخت کې زستا وینځه نه یم، زستا د ورځې وینځه یم. بادشاه ته وایي که زما خدای په ما مین نه وی تم بادشاہ د هغې بنده یې، بادشاهي او ملک او سلطنت یې درکړی دی، ټوله شپه اوږده پروت دی، زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې په یخو اوبو اودس وکړم او دیر سپارې په 2 رکعتونو کې وویل کا په ما مین نه وی نو د شپې به ماله دا توفیق را کولی چې ځان ته یې ودرولی، خو زه به موده پرته وی خو په ما مین دی چې ما د شپې خوب ته نه پرېږدي او ځان ته یې ویښه ودرولی. اوس په دې راز خو عاشقان پوهېږي نه تاسو عاشقان یې او نه زه تاسو هم روټي خلاص یې او زه تاسو نه زیات. په دې راز خو عاشقان پوهېږي چې عاشق سره د معشوقې سره یو ځای وي د شپې نو آیا خوب دواړو له ورځي او که نه ورځي؟ دا تپوس ورشي رحمان بابا نو. رحمان بابا وایي چې خوب د یار سره هم د عاشق نشي، خوب د یار سره هم د عاشق نشي چې یار په بل دیار وي څه به خوب کا. د یار په ژوند کې 2 قسمه خوب دی، چې یار در نه جدایم د شپې خوب به نه درځي او چې یار در سره ویم نو خوب به نه درځي. او بیا چې در سره وي، چې در سره وي بیا رحمان بابا وایي چې خدای را پیښه جدایي کړه په وصلت کې له هیبته یې و مخ ته کتی نه شم، خدای را پیښه جدایي کړه په وصلت کې. ای ربا د مخې دومره روب دی چې ورته کتی نه شم، کتی هم نه شم ورسره یم او تېنه جدا یم. دا عشق ورشي صحابو نه تپوس وکړئ. د جمعې ورځ ده، حضور علیہ السلام توره جبه اغوستې ده او رانجې یې چولي دي او تور پټکی په سر دی. چېرته کوم یو صحابي د حضور شان اقدس ته کتلي واورئ دا چې کبار صحابه یعنی لوی مشران صحابه چې دي هغې نه به چې د چا تپوس د حضور علیہ السلام نه بعد وکړو چې د حضور پلانې شی څنګه او پلانې شی څنګه، هغې وی والله که مونږ ته پته لګي ځکه مونږ چېرې په دې سترګو هغه ته کتی نه شو نو مونږ به درته حال څه ووایو، کتی هم نه شو ورته. دغه درد او دغه شان او دغه د عشق دومره روب و د صحابو. دا نقشې د صحابو صغار صحابو نه ذکر دي، کشران الکان نو یو پکې راپاسېد هغې وی ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکے چشمے سیاداری دیگر سرما درو کر. یا رسول الله بلا د پاسه دی بلا وکړه، یو د هسې سترګې تورې دي او نن دې پکې لا رانجم اچولي دي. دا د صغار صحابو نه ذکر. عزیزانو د تقدیر خبره انشاءاللہ بیا بادشاہ مانا تپوسو کی جی ما تا بیماری زما مخ کی او نوابو تپوسو کو دا یو مولانا سے بوسم جوندے دے خو دا ډیر عمر هغه نه تپوسو کو چې جی ما ته د ګردې تکلیف ته او ډاکټر راته وایي چې روزي خان تاسو ډیر نه جوړ ښکارې رن موم خنه ده او بالکل چې ونني سي روزي ميني سي بیا به چرته په قلارونی سي خان ما ته د څه وکړه ما ته وی دي د ټیکوي مال د جکو والو تا ته بالکل کډنی ټربل نشتا غټ د سنډا عمر غټ او کدی قصدا نو خوړنو په کافر کېږي کدی و خوړ نو مولانا سے ما ته وی چې دې رنگ ته نه ګوري مال د عمر رنگ خود د سری چرګي هم نه دی لکه د سور چې دی دا کډنی ټربل والا داس مونږ ته ګورو
بادشاہ تا سچ مونږ یو معمولی خان تا معمولی سړی تا سخت خبره نشو کوله معمولی سړی تا امام مالک قاضی ابو یوسف اب اوس مونږ کم ځای نه پیدا کوو اوس مونږ هر څه مونږ غوندې خلقو ته پاتې ضمیر فروش او دین فروش ہوتا اوس هر څه پاتې نو د بغداد بادشاہ وای امام مالک ته چې د خدای بنده یو څو ورځو تراشه نو دی ورته وای وزګار نه نشم راځه د بغداد بادشاہ ورته بیا ولیکل چې یوې ورځې له خراشه کړ نو قاضی ابو امام مالک ورته ولیکل چې او د بغداد بادشاہ زما د خدای په ذات قسم وي چې په مدینه منوره کې یو غنټه د رسول الله په خوا کې تیرول چې زستا په ټوله بادشاہي ورنکم یو غنټه د پیغمبر د روزه سره یو غنټه ستا په ټوله بادشاہي ورنکم زه د پیغمبر خوا پریدم او د بغداد بادشاہ ته ورشم عزیزانو تا خلقو ائمه محدثین او ائمه مجتهدین دا خلق نو اسی زه چې وایم علما ټکه وکم نو علماء نظما دا خلق مراد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بادشاہ ورته ته زما قاضی شه هغه ورته ما استاد د بادشاہ قاضی توپ تا یو حدیث نه پری د پیغمبر یو حدیث ده آره ته اجازت نه راکې چې زه د بادشاہ قاضی شم هغه ورته ووی چې کوم حدیث امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته ووی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک چې د قوم مشر شي ذبح بغیر سکین بغیر چڑے حلال کړي شي بغیر چڑے حلال کړي شي نو د قوم مشری او قضا زکه نه کوم چې پیغمبر ویلي دي چې به چړې حلال کړي شي نو زه به چړې حلال شم که زه د قوم قاضي شم په دې خبره بادشاہ سره اختلاف وو او بادشاہ ونیو په جیل کې واچولو په جیل کې ولا زهر ورکاو پاګې مړ کړو علماء دغه خلق امام بخاری رحمت الله علیه داغه کتاب بخاری د ټول امت مسلمه په دې اتفاق ده چې اصح الكتب بعد کتاب الله البخاری د قران نرستو دویمه درجه چې داغه د بخاری ده اوس بخاری تاسو نو ما تاسو ته واغست بخاری شریف څنګه کتاب دی او څه کتاب دی او څه پکې لیکلي دي نو د دیوال ته ډولکیا وها کنه تاسو خیال راغی زمون خلقو مثال دغه ابو احفش پشان امام احفش شو دا په نحوه کې ډېر لوی امام نو هغه دا ډېر لوی علم په چیلای په وجه ستا کړو چیلای ساتلی و نو د استاد نه به چې سبق واغستو نو بار سارا ته بوته چیلای به ځان سره وېستا نو د چیلای مړای کې هغه پړې به ونیو او د به ورته لګیاو چې ضربا یضربو دا مبتدا دا او خبر دی او حال دی او ذل حال دی دا سي دچکا به ور کړه چیلای لچ پوه شوې نو چې چیلای مړای له دچکا ور کې نو خو چیلای داسي کی سر کنه او ول به دا نه دا پوهاله نو بیا به ورته شو دا مبتدا دا او دا خبر دی او دا حال دی او دا ذل حال دی او دا صيغه دا او دا صيغه دا او دا صيغه
بیا به چې دچکا ورکا پویا شوي او چې داسې به کا چلای به سر داسې او ول به دا نه دا پویا بیا به ورته شو پاکستانی قوم د امام احفش چلای مړای کې پړې ورواچو او دچکا ورکا چې پوي شوي سر والله کو پته لګي اسه هم استاد امام بخاری څوک یا بخاری شریف څه کتاب دی کنه جی بخاری عوام خلیدلم پرګدا چې تاسو لیدلې می پسترګو اوس طالبانو نام ورخبو یوړو د پاکستان د برکته ان شاء الله د بخاری اسی په تیریدون کی به طالبان ډېر پیدا کیږي خو بخاری پڑھاوون کی چې دی دا په پاکستان کې په دوربین کې چرته راځي دا سپینګری علما چې کوم دا اتیا کالو 90 کالو 100 کالو کم پاتې دي دی وخت کې او بخاری او ترمذی پڑھاوي د دې د مرګ نرسته به دا کتابونه ټپ شي دا به بیا څوک نه ګوري رحمان بابا شعر دی چې طالبان به فراموش د دین کتاب کا طالبان به فراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بګوري مونږ بنئ نو نن د دین کتاب د هیچا پلاس کې بنه ګوري د دنیا کتاب بګوري مونږ بنئ د دنیا کتابونه صاحب مشرق دی او جنگ دی او نوای وخت دی او جدت دی او سار چې ګوره هر سړی به د ټپوس په شان سر چې دی په اخبار ورټیټ کړي داسې به ګوري داسې چې تینا د مچ وزر قدر ټکه بم نه پاتې داسې به ورټیټ لکه صدی پکې سلی کلی وای پیمان چې په پاکستان کې هم په اخبار کې دا چرته خبره وګوره او وګوره نو سار طالب چې ګورم اخبار به پلاس کی که امام صاحب ګورم اخبار به پلاس کی که د جمعات په کوټګای کې ګورم د طالبانو په ډیکس باندې به کتاب نه پروت به باندې به اخبار پروت سچل کې ماما وې دنیوي حالات او نزان خبرو پارام کې نه چې بنگلا او دولت ته نو کنه خدای راستی کنه لیډر شي او نه منبر شي او نه د قوم مشر چې بنگلا او دولت ته نو د منګک مثال بدی منګک خاورې کنه او خاورې دی په دغه تاسو خیال را تاسو د منګکان ورونه یې کډېر اخبار وګورئ جوړ بته سکي مزید عمره چا دي چې د چا بنگلا او دولت او کروڑونه روپۍ ور سره تاسو خیال راغی مزید هغه خلق تاسو خو د جرمست خلقی ها کو کونترباز یې تاسو لیډران کیږي نو والله که صوبایي منبران شي نو والله که قومي منبران شي نو والله که سینیټران شي سینیټر بم سرمایدار کیږي او منبر بم سرمایدار کیږي او ټیکټ بم سرمایدار ته ملایوي تب هم دغه ګرځي جارو کخبه خوارشي کینا چرته خپل روټای ګټه بیختی وزه د سټي باران کینا پردی ویر کې ولی کم سای وباس نو خبره مې دا کوله چې علما زوان علماو نه زمونږ د ملک دا خلق مراد نه دي چې دا د سود د زکات په پیسو باندې خرید شي تو وګوره ستا په دې ملک کې زکات کمیټای جوړې وي زکات کمیټای هغه زکات کمیټای تپوس ترنه چا کړه دې چې ته 3 میاشتې پس 20-30 ہزار روپے والے تا چالا ورکړي چا تپوس کړي او رجسٹر وګوره پر رجسٹر ګوته لګېدلې دا ګوته چاله باټره تاسو ټولې دا چې دا چا ګوته ده خو خپل ګوته ګنده کوو په چې دل دمره می دلاور کې دمره می دلاور کې رجسٹر دکا نه چا چالان زمون په دې جمعات کې وړاندې وسی حافظان دي ورشیا کوټه کې بناستي قران ولا ورکه چې طالب د الله سکاله د زیا حکومت کې چانه درکړي ده انا
تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې داو چې مونږ ورک یو داسې لکه د غوی پاس غاښونه چې ورک دي او ورک د خپلو عزایمو د لاسه یو زمونږ خپل ارادې خرابې دي مونږ هغه شی چې کوم د خدای نه د غوښتو دی هغه د بنده نه غواړو زمونږ ایمان او عقیده دای چې دا بنده که چرته څه شی شو نو ګوره که زه چرته ښه شو او ښه کول چې دی د بنده په اختیار کې نه دی د خدای په اختیار په دې 40 کاله کې د پاکستانیانو دا تجربه ونه شوه چې ما خدای چې ښه کولو نه غواړي نو بنده ما نشي ښه کولی نو عزیزانو عرض مې دا چې هغه اصل موضوع را نه پاتې شي علما لیکي چې انا له لحافظون دا د یو کتاب متعلق خدای نه ویلې د دې قرآن متعلق ولې ویل علما وایي چې دې کې راز دا ده چې صحیفه چې د اسمان نه نازلې وي وقتی او عارضی قانون تورات او انجیل او زبور چې وو دا وقتی او عارضی قانونونه پیغمبر لاړو قانون هم ختم شو بل پیغمبر راغی بل قانون برازي نو دا غي ذمہواری خدای په خپل ذمہ زکه نو اغستی چې پیغمبر ژوندې قانون به می او چې پیغمبر وفات شي قانون به ختم شي د قران کریم متعلق الله انا له لحافظون زکه وی چې حبیبه کته وفاتم شي او ستا امت ټول ملیامېټ شي او نست نابود شي بم دا قرآن محفوظ پروتی زبه څوکیداری او تر قیامت پورې به بل پیغمبرم ناراضي او تر قیامت پورې به بل کتابم ناراضي نو د دې د حفاظت ذمہواری الله زکه واغستا چې د رسول الله نبوت بم تر قیامت پورې وي بل پیغمبر به ناراضي او د رسول الله کتاب چې د دابم تر قیامت پورې وي بل کتاب به ناراضي واخر دعوانا ان الحمد